پښتونستان ټکې نه دی کړی خو دا خیبر ته چې راتلم په دا زړه مې بار بار د پښتونستان ټکې راوړي لګیا ده هغه یو شعر ده که نه وی خاورې د سرو ده هر یو کاڼی مرجان دی او زه چې بې مین یم د هغه پښتونستان دی زه خبر یم چې دا 2 کاله او بیا 9 مهینه بعده د ګرد ملک کې او بیا په پښتونخوا کې د دې ولس سره د هېواد د لاسه کوم ظلمونه جبر بدمعشي دا صرف خیبر د تحریک انصاف لیډران یوازې نه دي چې کوم کاڼی اوچتې کومې خاورې ته چې ګوته ورړې هر ځای کې هره خاوره د دې د جبر د لاسه د وینو لړلې ده او تاسو هم خبر یم چې درسره هر څه وشول ریاست درسره بدمعشي وکړه ریاست در باندې پرچې وکړې کاروبارونه یې درله بند کړل خو یا به توره خلکه سلام او آفرین دي تاسو ته چې اقبال افریدي موټر په لیډ باندې راولېږلو او ولې به به نه ګټله والله چې د پښتو د ناموس او زمونږ د پښتونو تاریخ د دې مشر او د دې شناخت د خیبر خلکو د افریدو د لاسه کېږي نو لہذا کچره خیبر غورځېدلی وی کچرته افریدي او شینواري او بلاګوري او شلمان هغه پټ شوي وی واورئ په خدای چې دې ګرد پښتونخوا کې به پښتون د اوچتېدا او د راپاڅلو جرأت نه و کړې وه دا د ستاسو حوصله وه ستاسو جرأت و او بیا د ټولو پښتنو جرأت و چې نن په دې خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف او د عمران خان د ډلې حکومت دی پښتنو نن وخت کې پرون آرمی چیف بیان ورکړی دی تاسو به ټي وي کې اورېدلي وایي چې موږ په خپل آئینی حدود کې اوسو لګیا یو واورئ دا آئین د پاسه خو ریاست متیازې وکړلې د انساني بنیادي حقوق د خلکو پرده د کورونو تقدس د سپین ګیرو حیا غلې د پښتنو کلتور څه دې ونه کړل په دغه ملک کې او نن موږ ته آئین مخه آئین خو د دې اسټابلیشمنټ د لاسه د ریاست د لاسه د عدالت د لاسه د حکومت د لاسه په هغه ګن نالۍ کې دې غورځولی دی چې بوتې راځي ستا په ملک کا آئین میں اور ستا په ملک کا دستور میں اور ستا په ملک کا عدالت میں اور انصاف میں نو دا قیدی 804 با په جیل کې پروت و دا 2/3 اکثریت زمونږ ګټه تا په یره کې واړوله موږ نه د مینډیټ پټ کړو او یو دانوه خلکه لږ وګونیسئ نن پرچو باندې پرچې لګیا دي خان باندې بل نوی کیس جوړ کړو پرون نه بل ورځ خان ته ورغلی ومه وی نیب راله بیا نوټس راکړو دا
دا وورئ دا هغه نیب ده اکاؤنټیبلټي بیورو او هغې چیرمین چې هغه هم یو جرنیل لري ډېډ په خان باندې توشه خانه ګړی کیس جوړ کړ خان باندې توشه خانه ریفرنس جوړ کړ خو دا نیب وده دی هغه نواز شریف چې په 6 لکه روپۍ باندې بلټ پروف ګاډی اخیستی و ړوند دی 6 لکه روپۍ باندې بلټ پروف ګاډی د توشهخانې نه اخیستی و چې ګاډی په توشهخانې قانون کې څوک نشي اخیستلی 3 ګاډي زرداري صاحب واخیستل چلو باندې 20 اربه روپۍ شهباز شریف نه برآمدګانې شوې وې 14 اربه روپۍ د اف آی اے کیس 8 اربه روپۍ د دې نیب کیس او د دې نیب به وي د دې ادارو به وي دې ریاست به وي چې دا شریف خاندان دا منی لانډرینګ کوي زرداری منی لانډرینګ کوي حدیبیه مل کیس کې ریلی مباصله پورنه پیپل پارټي حکومت د سین ټول پولیس مونږ پسې راولېږلو ما وی والله چې که ټوټې مو کور ریلی خو به کوم درنه او ریلی مو ورنه وکړم په مزار قاید ته مو ورسوله